مکو دا مفتی صاحب ته ودرېدو دا لایو ویډیو نه ولګو لایو نه ګوه ګیټ کولو نه ګیټ کولو نه خبرې سره ځالته ملګرو دا ویډیو تاسو وکته د مفتی منیر شاکر سره په رینګ روډ باندې یو واقعه رامخې ته شوې ده نو مکمل تفصیل در سره هغه بیانومه چې څه چل شوی دی داسې چل دی د مفتی منیر شاکر کومه وینا چې د هغه وایي چې زه روان وم یو جنازې له نو کله چې په رینګ روډ روان وم نو څه کسان چې د عامې کپړې او څه د پولیسو اهلکارو کمې کپړې چې دي هغه یې اچولې وې او ما ته په لار کې ودرېده ورسره ټوپکې هم وې او ما ته ویل چې د ګاډي نه راکوشه یعنې تاسو په سر کې دا ویډیو وکته دغه ویډیو وه او ما ته ویل چې راکوشه نو ما چې کوم دی هغه معلومات کو چاهې تاسو د کومې ادارې یئ یا پولیس یې یا بل څه یې نو ما ته چې کوم دی ځان نه خو مفتی منیر شاکر صاحب دا هم ویل چې ما ته څه قسمه نقصان ورسېدو نو یو څو ادارې دي هغه به وایي زما ذمهوار وي که تاسو وګورئ مفتی منیر شاکر صاحب په تیر شوي وخت کې هم پسته داسې حادثه راغلې وه چې مختلف قسمه ادارو هغه به تنګو دي نه علاوه مخکې کم داسې وختونه هم شوي دي هغو ذکر کول زه نه غواړم ځکه الریډي تاسو ته پته ده خو اوس چې کم دی دا نوې واقعه ورسره په رینګ روډ پیش شوې ده نو کم د پښتنو نه اپیل کړلی چې آیا ما سره ټول ودرېږئ که سبا له خدا نه خواسته په ما باندې څه وشو نو بیا چې کم زما فیملی دا وایي د هغو به څه کېږي نو الله تعالی دې په مفتی منیر شاکر صاحب باندې داسې وخت نه راولي آیا که هر چا دا پاټ کړی دی او هر چا دا قسم حرکت کړی دی موږ ټول د هغې ډېر زیات مذمت کوو ځکه مفتی منیر شاکر صاحب یو عالم دی د دین اسلام خدمت کوي او کم اسلام چې دی هغه مخ په وړاندې بوځي دغه لنډه شان ویډیو به تاسو سره هم شریک کړئ انشاءالله بل ویډیو کې ملایو الله حافظ